ها دا یو ورور سوال کړی دی یو زنانه راولېږي د خاوند نه خلع وغوښته یو خلع یو طلاق دا مسله تاسو معلومه ده طلاق دی چې خاوند د خپل طرف نه ورکړي خلع کې صحیح ښځه مطالبه وکړي چې ما پرېږده یو خاوند خپله ښځه ته خلع ورکړه او خلع کې خدای چې زنانه به په مقابل کې څه ورکوي که نه یا به هغه مهر واپس کوي یا که به بل څه اتفاق راکړي هغه به خاوند له ورکړي او خاوند به ازاده کړي خو دلته دې زنانه مطالبه کړې ده چې ما ازاده کړه او خاوند ولا خبره منلې ده او هېڅ یې نه دي اخیستي صحیح وضع یې نه دی اخیستی یوه دوی په دې کې ګواهان هم نه نو دا خلع صحیح ده او که نه جواب د دې مسلې هغه دا یاد کوي چې کله زنانه مطالبه وکړي د طلاق د خاوند نه چې ما ازاده کړه او د هغې سره یو عذر نو بیا خاوند که دا ازادۍ نو په مقابل کې به دا عوض ورکړي لکه قرآن کې دا خبره ذکر شوې فلا جناح علیهما فیما افتدت به الله وایي که دوی په دې راضي شي نو هېڅ ګناه په دواړو باندې نشته که دا زنانه د دغه ازادۍ په مقابله کې څه ورکوي نو هغه داسې هم کیدای شي چې د خاوند پوره مهر واپس وایي او کیدای شي کم او زیات باندې اتفاق راشي الګرس عوض پکې وي خو دلته دا عوض پکې څه نشته خو د زنانه مطالبه کړې ده هغه وله منلې ده ګواهان پکې نشته او بله مثلا پرېښوده اصل هغه وله مطالبه منلې ده او څه یې اخیستي نه دي که داسې ووایو پته دا تعبیر به صحیح و که نه وچ په وچه ازاده کړې ده یا بغیر د څه غوښتو دې مسله کې د علماو په منځ کې اختلاف دی اکثر اهل علم دا وایي اکثر وایي خلع بغیر د عوض نه نه صحیح کېږي ولې وایي قرآن کې الله وایي چې فلا جناح علیهما فیما افتدت به الله وایي که دا زنانه څه ورکړي د خپل ځان د ازادولو دپاره د خاوند نه نو په دواړو څه ګناه نشته او بعض علما د امت دا وایي چې نه خلع صحیح ده بغیر د عوض نه او زما خپل ځاني والعلم عند الله زړه په دې مطمئن دی چې خلع بغیر د عوض نه صحیح ده وجه د هغې څه ده د دې دوه خبرې یو خبره دا عوض دا څه چې الي دا د خاوند حق دی د خاوند حق دی نو که چېرته دی د خپل حق په خپله پرېږدي نو دې کې څه حرج دی یعنې د هغه حق دی چې او زه دا ښځه ازادوم زما مهر دې ماله راکړي ما چې کوم ورکړی دی بل طرف ته هغه بل وایي چې زه ته هېڅ هم نه غواړم بس د هغه خپل حق دی خپل حق ورته معاف کړو نو څوک دې مجبوره کوي چې نه ته به لازم د دې نه عوض لري او دویمه خبره هغه دا ده خلع او طلاق کې فرق دی ګوره طلاق چې کله زنانه له ورکړي که نه اولنی او دویم طلاق نو د عدت تېرېدو پورې به دا ښځه د خاوند په کور کې دا مسلې مخکې ذکر کړي او خرچه به پرې څوک کوي خاوند به پرې کوي نو دا د خاوند د دې زنانه حق دی په خاوند باندې خلع کې دا نشته خلع کې بیا دا نشته نو ګوره د هغې هم هلته خپل حق معاف کړو مطالبه یې وکړه چې زما خرچې مرچې ته هم ضرورت نشته خو ما ازاده کړه نو که خاوند خپل حق معاف کړي او عوض نه لري نه هېڅ خبره نه ده خو بیا موږ دا وایو که یو سړی چې زه د علماو د دې اختلاف نه ورته غواړم او ما ته لار وښایه نو موږ ورته لار دا ښایو چې معمولي څه پکې کېده معمولي څه پکې کېده لکه چېرته اوس هغه کوم علما چې دا وایي چې هغه اکثر علما دي د امت چې خلع بغیر د عوض نه نه کېږي نو که ته لږ څه موالي بیا به هغوی چې ستا خلع صحیح ده او بل طرف ته خو هغوی وایي چې که عوض پکې و که نه صحیح نو خیر دی په معمولي څه باندې اتفاق وکړي لازم نه چې پوره حق به واپس ورکوي پوره مهر عفوا لازم نه چې ښځې نه به پوره مهر لري او لازم نه چې دا په لکاو او کروڑاو روپۍ لږ څه دي پکې کېدي فایده به یې دا راوځي چې د دې علماو د دې اختلاف نه به خبره وشي خبره به یقیني شي چې او دا خلع چې دا څه ده دا صحیح ده دي کې احتیاط دی او د اختلاف نه پکې وته دي دویمه مسله هغه دا ده چې په خلع باندې ګواهان جوړول دا واجب نه دي نو که چېرته یو سړی خپله ښځه ازاده کړي او د هغې د خلع مطالبه ومني او په منځ کې ګواهان نه وي نو په دې کې څه حرج نشته دا خلع بالکل صحیح ده والله اعلم